السلام علیکم. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. د بحث موضوع مو ډیره مهمه ده. IBS یا Irritable Bowel Syndrome. په هضمي کانال کې د غټو کولمو یوه داسې ناروغي ده چې ساختمان یا غوښینې برخې ته هیڅ زیان پکې نه وي اوښتی، ولې کولمې په سمه توګه خپل فعالیت نه کوي، خصوصا غټې کولمې یا کولون. د فعالیتونو په اختلال کې د حرکاتو کمبود او د حرکاتو نشتون یا ډس موټیلیټي سندروم ده. کولمې مخصوص مارپیچه حرکات لري او دغه حرکات د اعصابو د خوا او د اعصابو شبکې چې په هضمي جهاز کې موجود دي د هغې د خوا تنظیمیږي. Irritable Bowel Syndrome کې د اعصابو مرکزي سیستم، د اعصابو اتومات سیستم او د اعصابو محیطي سیستم چې په کولمو کې موجود ده د دغو ډس موټیلیټي یا د حرکاتو د اختلال سبب ګرځي. که چیرې په IBS کې حرکات زیات شول اسهال منځته راولي او که همدا حرکات کم شول قبضیت منځته راولي. په دواړو حالاتو کې اپر ابډامینل پین یا د نس د پورتنۍ ساحې دردونه موجود وي او اساسي علت په IBS کې ویسرل هایپرسنسیټیویټي ده. د نس بادونه، قبضیت، اسهالات، په ځینې مریضانو کې کله قبض کله اسهال او د ډکو امتیازو نه خالي کېدل. ځینې ناروغان بیا میوکایټ سټول پاس کوي، یعنې په ډکو امتیازو کې بلغم موجود وي. د ډوډۍ د خوراک سره سم د نس د پورتنۍ ساحې پړسېدل، درندېدل، د ارګمیو کول، دا ټول د IBS هغه بارزې نښې دي. ځینې ناروغان بیا د خوراک سره سم درندېږي، هیوینس او ډیزینس پیدا کوي. د اعصابو د مرکزي سیستم نه واخله تر هضمي جهاز او د هضمي جهاز نه تر نیورو انډوکراین مسایل ټول د دغه نس په IBS کې د نس د پړسوب او د نس د مزاحمتونو سبب ګرځي. د IBS دپاره دا پخوانی موډل یا پخوانی باور و. نن سبا د دې ترڅنګ ډس بایوسز یا د نورمالو میکروبونو مړینه ډیر زر د IBS ناروغي جوړي. د انټیبیوټیکو استفاده کول، ورسره د PPI یا دغه د معدې اومیپرازول او ایزومیپرازول، دا که پرته د کوم تجویز د اوږدې مودې دپاره خورو د سیبو په نامه ناروغي جوړوي. سیبو بیا دوه ډوله ده، هایدروجن سیبو او میتانوجن سیبو، چې پکې وړې کولمې متضررې وي، مضر میکروبونه زیات شي او ګټور میکروبونه کم، ځکه چې کم تیزاب له معدې راځي او د کولمو دفاع کوي هغه کم شي او دغه میکروبونه بیا د بلوټینګز، د نس د بادونو، د نس د پړسوبونو، د نس د شخوالي سبب ګرځي. میل ابزارپشن سندروم د جذب اختلال منځته راولي چې بیا د کم وزنۍ سبب ګرځي او کمخوني هم اکثرا په همدغه ناروغانو کې لیدل کیږي. دې کمخونۍ ته موږ ډاکټران انیمیا اف کرونیک ډیزیز وایو. په ټوله کې د IBS دپاره د انټیبیوټیکو کارول د تکلیف د شدت سبب ګرځي. د انسرټ دغه د درد دواګانې د اوږدې مودې دپاره PPI پروټون پمپ انهبیټرز لکه اومیپرازول او ایزومیپرازول، دا ټول د IBS علایمو ته فیډینګ کوي یا د علایم زیاتوي، تغذیه کوي. فاست فودز لکه په غوړیو کې سره شوي خواړه، ترخه ترشه خواړه په IBS کې ممنوع دي. ورسره خامه ترکاري او تازه میوه هم متاسفانه مریض نشي زغملی، ایریټیشن ورسره جوړوي. د اوږدې مودې دپاره د PPI یا پروټون پمپ انهبیټرز هم باید استفاده نشي، ځکه دا د هایپوکلورهیډریا یا د تیزابو د کمبود سبب ګرځي. که چیرې د IBS ناروغانو ته میوه تجویز کړو نو باید د تفالې په شکل وخوري، یا د جوس په شکل، یا خوله کې وژوي، اوبه یې تیرې کړي، مواد یې توکي. د ترکاریو دپاره فرمنټډ ښه لاره ده، یعنې هغه چې د اچار په شکل وي، یعنې په داخل د سرکه کې پخ شوي وي. ښه درملنه د حرکاتو ایجاد، د میکانیکل موومنټ یا منډه وهل او ورسره د هغه درملو او خوړو پرهیز ده چې یادونه مو وکړه. مننه.